دا واده په اوله شپه د نجلۍ د شرمګاه څخه د وینې نه راتګ، که چیرې وینه رانه شي نو دا د بکارت نښه ده او که نه. او که د واده په اوله شپه باندې د کوروالي په وخت کې وینه رانه شي نو باید څه وشي؟ ملګرو، که چا واده نه وي کړی او غواړي چې په لنډ وخت کې واده وکړي نو د هغوی لپاره مو ډیر ضروري معلومات راټول کړي دي. نو د واده کول نه مخکې دا ویډیو خامخا وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. قدرمن دوستانو، واده زموږ او ستاسو په خوږ دین اسلام کې یو سنت عمل دی او ویل کېږي چې د واده یا نکاح کولو سره د انسان ایمان مکمل کېږي. خو زموږ او ستاسو په معاشره کې بیا داسې بیکاره او غیر اسلامي رواجونه دي چې د دغه پاکې نکاح او واده په وخت کې انسان ته ډېرې زیاتې بېځایه ستونزې جوړوي، چې په هغوی کې یوه مسله او یا نښه دا ده چې نجلۍ باید د واده په اوله شپه پاکه وي او یا هم د بکارت نښه ولري. قدرمن دوستانو، په دې اړه تاسو سره دلته دا معلومات شریکوم چې د واده په اوله شپه د وینې راتلل د بکارت نښه نه ده. په دې حالت کې ډېرې نجونې په لومړۍ رابطه کې وینه نه کوي او دا یوه عادي خبره ده. دا پرده د وزن جګولو، ټوپ وهلو یا د نورو علتونو له وجې هم له منځه تللی شي او بعضې نجونې بیخي دغه د بکارت پرده نه لري. نو د وینې نه راتلل دا په دې معنا نه ده چې نجلۍ بېلارې او یا هم زناکاره ده. زموږ او ستاسو په پښتنو کې یو بد عادت دا دی چې په دې اړه هیڅوک هم عامه پوهاوی نه کوي، ځکه چې شرم او حیا یې ګڼي او که څوک یې وکړي هغه بیا خلکو ته سپک او بې چوکاټه ښکاري. قدرمن دوستانو، اوس خبر شوم چې یوه کلیواله نجلۍ یې میړه یوازې په همدې وجه وژلې ده. هی افسوس پښتنو، که چېرته زموږ او ستاسو په معاشره کې په دې اړه باندې عامه پوهاوی شوی وی او خلکو دا خبره شرم نه ګڼلی نو اوس به د دې کلیوالې نجلۍ ژوند نه وی تباه. الله تعالی دې په موږ او تاسو پښتنو باندې خاص رحم وکړي او الله تعالی مو دې له دې بېځایه او غیر رواجونو څخه خلاص کړي. قدرمن دوستانو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.